बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुल्कुर खरागलास्त पाइथन वीडियोस था अब दी वीडियो के बल्ला हम मंग प डेटा फ्लो स्टेटमेंट बान बकार को मुल्कुर तरंगा च जड़ा वीडियो के मंग तासो प एफ स्टेटमेंट एल्स एफ और एल एफ स्टेटमेंट बान मंग कारो का नो राजू प स्लाइड्स के गुरु च मंग सरा प दी वीडियो के आइडेंटिशन एंड रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टॉपिक दे नो मुल्कुर आइडेंटिशन मंग सर योर टॉपिक दे रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मंग सर बल टॉपिक दे खुदी सरा सरा मंग तासो से कारो को जब दा चेंज कमा फॉर एग्जांपल आइडेंटिशन स्लैश rest of the program execution slash these are available topic or ziyad kama for example nested if statement bane ba mutaso khabaraw ko no padi video ke mutaso padi suzunu bane कार को प्रैक्टिकल नो राजम चेता पाइचाम था मुलगुरो और पाइचाम के प्रैक्टिकल पदी बाने कार का हम खमक कल दिन चिल्लाट शम प्रैक्टिकल था मुलगुरो कतरु से परदास जुमुंग द यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करे जुमुंग द यूट्यूब चैनल जरीफ बहादुरी पुनुम बांधे रहे जावा C++ आओ Python 0 to advanced level programming د پاره په پښتو ژبه حتما زمون یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د دې ویډیوز چې دی خپل ملګرو سره حتما شیر کړئ ملګرو سمه ده نو راځو پایچام ته او پایچام کې به زه سمپلی څه شی به ورته وایم ورته وایم چې مثلا ما سره n یو نمبر دی n1 یعنی نمبر 1 is equal to int دا ما سره int ده نو int به زه واخلم او هغې نه پس به input واخلم دی کې او دلته به ورته وایم چې enter a number به واخلم صحیح دی که نه یا enter n1 به واخلم په دې شکل باندې n1 او هغې نه پس به زه واخلم n2 نو is equal to دلته به ورته وایم چې int simple same omasies او دلته به هم زه input واخلم او دلته به ورته وایم چې enter n2 ماته راکړه دې نه به زه ختم کړم او دلته به راشم په دې شکل باندې نو ما n1 او n2 یوزر نه راواخیستل نو ملګرو د آیډنټیشن په باره کې مې په زړه ویډیو کې لږ څه ناسه وویلې چې آیډنټیشن وایي دې ته چې فار ایگزامپل تاسو که چیرې f واخلئ او هغې نه پس که تاسو مثلا ورته وایي چې n1 is greater than n2 صحیح ده که نه n1 is greater than n2 colon او دې ځکه مثلا را بشي تاسو ورته چې print که ماته ورته وایي چې n1 as large value داسې مدا یو پروګرام ما ولیکه نو ملګرو که چیرې فور ایگزامپل زه دلته راشم ورته وایم چې else او هغې نه پس بیا ماته څه وکړه print واخله دلته ورته وایي چې n2 is large نو n2 ما سره large دی large value نو دا تاسو ګورئ دا پروګرام رن کوم دا پروګرام به ماته سمپل کار کوي هیڅ مسله پکې نه n1 او n2 مې واخیسته نو دا ماته وایي چې n2 is large value ځکه n2 ما سره 7 دی خو آیډنټیشن ته ملګرو چې تاسو په جاوا کې آی مین په پایتان کې به تاسو د دې خیال ساتئ که دلته یو سپیس وي نو بیا دا یو ایرر دی ملګرو ستاسو پروګرام نه رن کیږي دا وګورئ ملګرو دلته تاسو ته وایي چې unexpected ident صحیح ده که نه نو تاسو باید چې څه وکړئ دې ځای کې دا سپیس پرېږدئ د دې ځای نه باید د سټارټ نه کار واخلئ همداسې فور ایگزامپل که چیرې مثلا زه غواړم چې ورته وایم چې دې ځای کې ختم شو پروګرام زه به دلته ورته وایم چې rest of the program که دې ځای کې زه ورته وایم چې print که ماته like rest of the program یعنی normal program پس د هغه نه د if statement ده rest of the program داسې ورته واخلم program زه وایم چې دا دې همیشه ماته رن کېږي نو که دا تاسو وګورئ ملګرو اوس دا ته دا یو دومره آیډنټ ورکړی دی یا دومره سپیس ته په دې سټارټ کې ورکړی دی چې دا ما سره د ایلس سټیټمنټ لاندې راغلی دی صحیح ده نو دا اوس دې سره کاونټ کېږي فور ایگزامپل که زه پیلنی ویلیو 7 واخلم دویمه ویلیو 2 اخلم نو دا ماته وایي چې n1 is large value ماته rest of the program یعنی زما د پروګرام باقي مانده کوډ ماته رن نشو باقي مانده کوډ چېرته راغلی دی په ایلس سټیټمنټ کې راغلی نو د هغې لپاره ورته څه کار کوئ ملګرو دا به بیک راشئ انټر به کوئ لاندې نو اوس د دې مطلب دا دی چې دا سټیټمنټ چې دی دا ستا په د ایلس سټیټمنټ کې یا په اف سټیټمنټ کې داخل نه دی د دې دواړو نه دا بهر دی اوس زه دا دوباره رن کوم او زه پیلنی نمبر ورکوم 6 او دویم نمبر ورکوم 3 نو په هر حالت کې به rest of the program ماته رن کېږي یعنې زما د پروګرام باقي مانده چې کوم کوډ دی صحیح دی نو n1 is large که زه n2 large راوباسم فور ایگزامپل 3 او 8 مې واخیستو نو دا n2 is large او rest of the program یعنې ستا باقي مانده کوډ دلته خدای وکړه چې تا سره څومره کوډ وي هغه به تا ته رن کېږي دا ستا دا کوډ چې دی دا د ایلس د اف یا د ایلس په سره اټاچ نه دی یعنې دا ما سره rest of the program دی سمه ده ملګرو دې ته exactly وایي آیډنټیشن کله ناکله ملګرو چې کله تاسو مثلا دې کې سپیس لرئ نو دلته کې بیا تاسو ته پرابلمز جوړي دا تاسو ګورئ سور لاین راځي نو تاسو باید د دې څیزونو خیال وساتئ په څه شي کې په
پایتون کې. اوس مثلا که یو کس غواړي چې زه ډبل لاین غواړم چې په دې اف کې یا ایلس اف کې ډبل لاین کوډ یا ملټیپل لاین کوډ زه ایگزیکیوټ کول غواړم، نو بیا دا ډیر سمپل دی. راشه دلته سمپل ورته وایي چې فار ایگزامپل زه دلته غواړم نو پرنټ، اول خو به زه دا کنټرول زیډ کوم، زه وایم چې دا ریسټ اف د پروګرام دا غواړم، او دلته به زه غواړم چې فار ایگزامپل ورته وایم چې پرنټ که ماته دلته زه ورته وایم چې n1 is large value، او هغې نه پس به ورته وایم چې فار ایگزامپل ډن، یو میسج ما که ډن، نو دا به هغه دا ډن ما هغه وخت کې راځي چې کله n1 لارج شي. دا تاسو ګورئ ملګرو n1 که زه چېرته فار ایگزامپل لارج واخلم د n2 نه، نو دا ګوره n1 is large done. نو مطلب زما د خبرې مطلب دا دی که تاسو غواړئ چې څومره کوډ دلته وي، نو بیا تاسو باید دومره سپیس ورکړئ خپل لاین ته، هغه بیا د اف سټیټمنټ ته داخل وي، یعنې د اف سټیټمنټ سره به هغه اټاچ وي. صحیح دی، په دې بلاک کې به هغه حسابېږي، د اف سټیټمنټ بلاک کې به هغه حسابېږي. که مثلا څومره تاسو سره کوډ دی چې زه دا کاپي کوم، دا ګوره دا اوس د اف سټیټمنټ نه بهر شو، نو دا کوډ چې دی دا اوس د دې اف سټیټمنټ سره شامل نه دی. که زه دا رن کوم نو دا بیا پرابلمز جوړوي. سمه ده ملګرو؟ نو زه مجبور یم چې دې ته ورته وایم چې دا مې ټاپ پرس کړه، نو دا اوس ټول ما سره په اف سټیټمنټ کې راغی. که زه دا رن کوم نو هماغومره ما ته به څه کار کوي، هماغومره کوډ به ما ته رن کېږي. صحیح دی ملګرو؟ نو په دې شکل باندې ته ایگزیکټلی وایي آیډنټیشن ان پایتون. ملګرو بله خبر دا ده که چیرې فرض مثال زه ورته وایم چې ما سره n1 دی، صحیح دی که نه؟ زه وایم چې یو پروګرام لیکم، دا ګورئ چې کله تاسو کومنټ لیکئ نو اول به هش واخلئ، بیا به یو سپیس واخلئ، بیا به خپل کومنټ ټایپ کړئ. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې write a program to find whether to find the number as negative, the number as negative comma positive comma or 0. صحیح ده که نه؟ یا 0 دی ستا نمبر کلی. دا ګوره ملګرو دلته کې د دې لاندې کوم لاین رانغی، نو دې مطلب دا دی چې زما چې کوم کوډ ما لیکلی هغه صحیح دی، خو که چېرته فار ایگزامپل دا سپیس نه وي دې ته هم آیډنټیشن کې دا راځي. دا ګوره بیا دې لاندې یو لاین راځي، دې مطلب دا دی چې تاسو غلطي کړې ده، نو دا ما په دې شکل واخیستو، نو هغه غلطي به ختمه شي. اوس فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دلته m یو نمبر ده از ایکول ټو int، او int ته زه ورته وایم چې انپوټ کړم ماته، زه به ورته وایم چې انټر ا نمبر، یو نمبر ما واخیسته. نو زه غواړم چې دا پیدا کړم چې آیا دا نمبر ما سره څه دی، دا نمبر ما سره پوزیټیو دی، نیګیټیو دی، او که چیرې او یا ما سره 0 دی. نو زه به راشم دلته به سمپل ورته وایم چې اف که چیرې دغه نمبر چې دی دا ګریټر دن 0 وي، نو بیا ته څه وکړه، دا ګوره دلته به زه کولن واخلم، انټر، دلته به زه پرنټ کړم، ورته به وایم چې it is positive number، دا یو پوزیټیو نمبر دی. صحیح دی؟ همدغسې دلته بیک به راشم، دلته ورته وایم چې else f، صحیح دی که نه؟ elf سوري دا پایتون دی، نو دلته ELIF به تاسو لیکئ، else if نه. نو زه به ورته وایم که چیرې فار ایگزامپل num is equal to 0 شو، که چیرې مساوي په 0 شو، نو بیا ماته پرنټ که څه شی like this it is like 0، دا موږ سره 0 دی یا نمبر is 0. همدغسې آخره کې زه ورته وایم چې else که چیرې داسې نه و بیا ماته سوري ناٹ else یوازې elf نه، زه به ورته else واخلم، دا کومنټ دا کیورډ مې واخیسته او دلته ورته وایم چې ته ماته څه وکړه، the number is negative، دا نمبر چې دی ما سره نیګیټیو دی. اوس ملګرو زه دا رن کوم، دا تاسو وګورئ سمپل زه یو نمبر وکړم چې هر نمبر ما ورکړه 34، دا ماته وایي چې it is positive number. که زه رن کوم دا ورته یو -6 مې ورکړم، دا ماته وایي چې it is negative number. او کوم داسې ما سره 0 راځي، نو دا ما سره څه شو، it is 0. نو ملګرو دا ما سره else if statement دی یا elif statement دی. صحیح ملګرو؟ خو دا کار زه کولی شم چې د یو بل طریقې نه هم کار وکړم چې هغې ته nested f وایي. nested f څه ته وایي ملګرو؟ مثلا که چیرې همدغه پروګرام به زه څه کړم، دلته به دا پروګرام زه کومنټ به یې کړم. صحیح دی؟ نو د کومنټ کول طریقه دا دی چې 3 دانې به تاسو شی واخلئ، 3 دانې به تاسو ډبل کولنز واخلئ. صحیح؟ نو دا ما سره په دې شکل باندې کومنټ شو. دا دی تاسو وګورئ ملګرو دا ما سره کومنټ شو، خلاص شو. اوس به زه راشم دلته څه وکړم، همدغه پروګرام به د nested f لار نه کار وکړم. nested f لار نه څنګه کار کوي؟ سمپل دی، دلته به تاسو راشئ اول به یو f واخلئ، دلته به ورته ووایئ که چیرې زه ورته وایم که چیرې num is greater than or equal to 0. صحیح ده که نه؟ greater than or equal to 0، نو بیا ماته څه وکړه،
نو بیا ماته دلته راښکته شه دیز ته د باډي ته راښکته شه او باډي کې بیا دوباره چک کا اف کچېرې نمبر سو ګورئ کچېرې نمبر از اکوال ټو څه شو 0 نو بیا څه شی دی نو بیا ما سره دا چې دی پرنټ که ماته څه شی د نمبر از 0 د نمبر از 0 صحیح ده که نه یا دا 0 دی ما سره او دلته به زه راشم ایلس دا ګوره دې ځای کې ایلس مې واخیسته بیا ماته څه وکړه پرنټ که ماته پازیټیو the number as positive نه ګوره دا په دې شکل positive مې واخیسته او همدغسې بهر راوځم دلته ګوره زه به بهر راوځم د دې ځای ایلس کې به ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه پرنټ که ماته شه the number as negative نو په دې شکل مې واخیسته نو موږ دا ګوره اول به دا چک کړي که چېرته نمبر د 0 یا د 0 نه جګ وي نو لاندې به راښکته شي صحیح دی که چیرې دا ګورې دې کې یو error ماته راکوي صحیح ده که نه دا ګورې ماته error راکوي نو زه به دلته وکړم چې number is equal to 0 نو که چیرې مثلا 0 یا د 0 نه مساوي 0 یا 0 نه غټ نو دې بلاک ته به راښکته شي صحیح ده که نه بیا به دوباره بیا چکي که چیرې 0 نو بیا دې وایي چې 0 که چیرې 0 نه خو طبعا 0 نه به جګ وي خو که 0 نه ښکته وي نو بیا دا مکمل د دې چې دا کم outer condition دی یا دا condition دا false شي راشي else ته the number is negative دا ګورې ملګرو نو دغه سیم پروګرام ما په دې طریقه باندې کار وکړم 5 ما ورکړه دا ماته وایي چې 5 is positive زه دوباره دا رن کوم او دا ځلې 0 ورکوم دا ماته وایي چې the number is 0 خو که زه یو نیګیټیو نمبر ورکوم مثلا -55 انټر مې کړم دا ماته وایي چې the number is negative نو زما د خبرې مطلب دا دی چې دا ما سره nested elf دی چې یو elf د بل اف په منځ کې راغلی دی په دې شکل باندې دا پروګرام داسې تاسو هم کار کولی شئ مثلا زه راځم یو بل اگزامپل اخلم صحیح دی زه اگزامپل داسې اخلم چې ورته وایم چې مثلا زه ورته وایم چې ما ته څو که 3 نمبرز راکړه صحیح دی نو زه به دلته راشم دا به زه ډیلیټ کړم یو 3 نمبرز به واخلم یوزر نه اخلم زه ډایرکټ مستقیم غواړم چې څو کومه نمبر ورکم دا ګورې ملګرو دا ما ټول څه شی کړ دا ټول ما کومنټ خو سنگل لاین کومنټ ما کړی دی ما ملټیپل لاین نه دی کړی دا سنگل لاین کومنټ دی او دا ما سره ملټیپل لاین دی زه دلته داسې هم کولی شم چې راشم فار ایگزامپل ورته وایم چې ما ته ایکس دی او ایکس از ایکوال ټو سمثینګ لایک 9 او هغې نه پس وای دی از ایکوال ټو فار ایگزامپل 4 او همدغسې دلته سیمیکولن راځي ځکه دا جاوا نه دی پایتان دی او هغې نه پس فار ایگزامپل زیډ از ایکوال ټو یو نمبر 3 مې ورکړ نو ما سره 3 نمبر دي زه غواړم چې دا معلوم کوم چې په دې 3 وړو کم نمبر ما سره چې دی بیګر دی یعنی د لارجسٹ نمبر دی نو دا تاسو په دې طریقه باندې هم کولی شئ د اف ایلس سټیټمنټ له لارې نه او یا تاسو د nested اف نه هم کار کولی شئ اول به زه راشم د څه نه کار وکړم د اف یا الف له لارې نه کار وکړم ته کې به چې کوم بیګر دی هغه به زه پیدا کړم نو زه به راشم دلته ورته وایم چې اف که چیرې فار ایگزامپل x is greater than څه شی x is greater than like y and دلته به زه end sign واچوم ورته صحیح دی ملګرو نو تاسو دلته end sign اچولی شئ او همدغه x is greater than صحیح دی که نه greater than څه شی greater than زید نو بیا ماته څه وکړه کالن واخله او په دې ځای کې بیا ماته څه وکړه پرنټ کا ماته څه شی ووایه چې x is the largest value دا راته راکړه او بل دلته کې ماته سور غونته کې نوټیفیکیشن راکوي راته وایي چې دا اینډ چې دی کې موږ تاسو په پایتان کې اینډ نه استعمالو دا اینډ استعمالو هغه موږ تاسو جاوا کې ډبل یعنی دوه دانې اینډ ساینس چې دی دا په جاوا کې موږ تاسو استعمالو په پایتان کې موږ تاسو ای ان ډي اینډ دپاره استعمالو خیر راځو دلته مخکې ځو الف ته او دې ځای کې بیا ورته وایم که چیرې y is greater than x and y is greater than څه شی او z نو به دې مطلب دا دی چې پرنټ که ماته څه شی y is the largest value او همدغسې که زه راشم ورته وایم چې else که داسې نه بیا ماته څه وکړه خو طبعا بیا به دا کنډیشن ترو کېږي زه به ورته وایم چې z is the largest value نو ملګرو زه پروګرام رن کوم دا تاسو وګورئ دا ماته وایي چې x is the largest value ځکه موږ سره x9 دی خو که چیرې ما سره y ما سره لارج کېږي نو 14 شو باید چې دا ماته وایي y is the largest value همداسې که چیرې ته فار ایگزامپل 33 زه اخلم دا ما سره دې مطلب دا دی چې z is the largest value که زه دوباره راځم دلته ورته وایم چې 901 نو this is now x again the largest value تاسو کولای شئ دغه درې ویلیوز چې د یوزر نه هم د انپټ په طریقه باندې واخلئ په ترو باندې نو ملګرو همدغه پروګرام زه راځم د nested اف نه کار کوم نو nested اف دپاره به زه څه کار کوم دا به زه ډایرکټ راشم دې کې به ورته وایم چې مثلا دا ماته کومنټ کا اف که چیرې فار ایگزامپل x is greater than y نو بیا لاندې راښکته شه چک که دا ګورې اف دوباره بل اف چک کا همدغه x که چیرته greater than z شي نو بیا دې مطلب دا دی چې پرنټ که ماته
څه شی x is the largest value په دې شکل باندې دی. خو کچېرې احیانا مثلا د x د y نه غټ شو او د x د z نه غټ نشو، نو بیا دې مطلب دا دی چې دلته ته بیا یو else کار وکړه، دې کې بیا ورته وایي چې ماته print که څه شی z is the largest value په دې شکل مې واخیسته. دا خلاص شو، دا صرف د x دپاره و، نو ته به بهر دیز کې راوځي، دیز کې به ته کار نه کوې، بهر به راوځي دیز کې، دې ته آیډنټیشن وایي ملګرو. دلته به ته ورته وایي چې elf بیا که چیرې چک کا که وایي چېرته موږ سره greater than x و، نو ګوره ښه بیا راښکته شه چک که څه شی f بیا به چک کې y باید چې څه وي greater than z وي، نو بیا په هغه صورت کې ما سره چې دی print کا څه شی y is the largest value په دې شکل. صحیح دی ملګرو. او همدغسې به تاسو لاندې راښکته شئ که چیرې احیانا دا y چې کوم دی دا د x نه غټ وي، خو که چیرې مثلا د z نه غټ نه وي، نو بیا به تاسو دلته څه کار کوئ، دې کې به else ته راشئ، else کې به تاسو ورته ووایاست څه شی چې ماته print کا او بیا وایي چې z is the largest. صحیح ده که نه؟ نو داسې هم کېدای شي چې z largest value وي. صحیح ده. او آخره کې به تاسو راشئ ورته وایي چې else آخري else تاسو ډایرکټ ورته وایي چې ماته مثلا print کا z is the largest value. نو دلته تاسو وګورئ ملګرو دې کې که چیرې x د y نه غټ و، صحیح ده که نه، نو بیا خو هېڅ کله z نشي کېدلی چې ټول نه غټه value وي. او که چیرې y چې د x نه غټ و، صحیح ده که نه، نو بیا مثلا دلته کې به تاسو z په هېڅ صورت کې نشي کېدلی، ځکه راځي دلته z درته دلیز کې چک کوي، بیا دې else نه تاته نه execute کېږي. که چیرې x د y نه غټ ملګرو، که چیرې x د y نه غټ شو، نو بیا هېڅ ضرورت نشته چې دغه بلاک تاسو ته execute شي. صحیح ده که نه؟ همدغسې که چیرته y د x نه غټ شو، نو بیا هېڅ ضرورت نشته چې دا بلاک تاسو ته execute شي، ځکه ستا کرسر دې ځای کې راځي بیا دا دواړه چک کوي. صحیح ده. اوس ګوره دا رنګ کوم په دې لار نه تاسو سمپل ډېر ښکلی پروګرام x is the largest value ماته پیدا شو، دا ماته x largest دی. که زه x کموم فور ایگزامپل ما x کم که x چې دی اوس ګوره فور ایگزامپل زه به واخلم چې 20 دی، 20 چې دی ګوره د y نه x وړوکی دی. صحیح ده که نه؟ که زه دا رن کوم نو بیا ماته وایي چې z is the largest value، ځکه ما سره دلته z غټ دی. که زه فور ایگزامپل دا زیاتوم نو بیا ما سره y is the largest value. ملګرو د دې پروګرام حتما دې پروګرام ته فکر وکړئ، سوچ وکړئ چې دا اصل کې داسې شی. نو راځو سلایډس ته. که تاسو وګورئ ملګرو موږ په سلایډس کې څه شی کور کړه، rest of the program execution identification او nested if باندې موږ کار وکړو ملګرو. نو خپل خیال ساتئ. زنده باد افغانستان، تل دې وي افغانستان.